بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو خویندو، ډاکټر آصف اظهار یو پیر بیا تاسو سره او نن به خبرې کوو جناب د عامله باره کې. دا عامله څه شی دی؟ تاسو دې باره کې ډېر زیات اورئ او که خیال هم کړي نو هر یو شیمپو چې جوړیږي وایي چې جی اس میں آملہ کی طاقت ہے، هر یو تیل چې راځي وایي جی یہ آملہ سے بھرپور ہے. نو دا شیمپوان دا تیل او بیا که خیال وکړئ په انډین چینلو باندې اکثر لا خلک په دغه باندې نیټ باندې یا داسې نور چینلز ګوري د نوري دنیا انډین چینلز، نو د هغې خو تقریبا په هر یو دویم اشتهار چې هغه د آمله والا وي. د آمله یعنې ګوزبري دا څه شی دی؟ دا یو وړوکی شان بوټي کې داسې وړوکی شان یو میوه کېږي او په دې کې زړې هم وي او دې کې لږې شان اوبه هم وي او د دې نه تیل وځي. نو دا تیل چې کوم دی دا انتهایي زیات ضروري څیز دی. دا آمله چې کوم دا که تاسو وګورئ د دې فایدې څه دي هغې دا په اچار کې استعمالوي، دا په خوراک کې استعمالوي. لکه څنګه چې موږ لاشوړه د دې اچار جوړو یا د دې مختلف پکوانونه جوړیږي، داسې آمله هم په خوراک کې هم استعمالیږي، په اچار کې هم استعمالیږي او د دې چې کوم دا تیل دي او یا د دې نه کم دا رطوبت وځي نو دا هم په بازار کې ملاویږي د تیلو په صورت کې او مختلف سیزونو په صورت کې. اوس آمله چې کوم دی په دې کې مختلف سیزونه دي، په دې کې منرلز دي، په دې کې کیلشیم شته، په دې کې آیرن شته، په دې کې میګنیشیم دی. هغې نه علاوه دې کې وایټامین سی ده، دې کې وایټامین ای ده، دې کې فلیونوایډز دي. نو دا داسې سیزونه دي چې دا زمونږ د صحت لپاره انتهایی ضروري سیزونه دي. بیا دا که تاسو وګورئ اکثر لا د آمله والا اشتهار چې یا د شیمپو اشتهار یا د تیلو اشتهار ویښتو سره او سکن سره ډېر زیات دا کړي چې یاره که د کریمو اشتهار دی وایي چې اس میں آملہ کا رس شامل ہے، اس میں آملہ کے فوائد شامل ہیں. که شیمپو وي د ویښتو، که تیل وي د ویښتو نو وایي چې یاره اس میں آملہ کی خوبیاں شامل ہیں. نو دا آمله واقعي هم چې دې کې وایټامین سی، وایټامین ای، انټي اکسیډنټ او مختلف سیزونه دي. او دویمه خبره دا ده چې د دې په دې تیلو کې نیچرلی دا کم چې زموږ د سکن مویسچر دی او زموږ د ویښتو مویسچر دی دا د دې په تیلو کې شته. نو دې سره سکن او ویښته ډېر زیات ښه وي. بیا که دا په خوراک کې استعمال شي نو څنګه چې مویل چې دې کې آیرن شته، دې کې وایټامین سی شته، دې کې کیلشیم شته، میګنیشیم شته، ستاسو د پټو دپاره انتهایي زبردست چیز دی، د وینې جوړېدو دپاره انتهایي زبردست چیز دی. بیا د ټولو نه اهم چیز پکې دا دی چې فایبر دی پکې، نو هاضمه ورسره ډېره بهترین وي. دې کې بایو دا کم تیل چې دې کې کم دي نو دې کې اومیګا 3 آیلز دي. نو که ستاسو لیپډ پروفایل دا ډیرینج وي یعنی کولیسټرول زیات وي، ټرایګلیسرایډ زیات وي، دا ورسره ډېر ښه طریقې سره کمیدی شي. بیا که څوک وزن کمول غواړي، څوک ډایټینګ کول غواړي، کاربوهایډریټس پکې بالکل نشته، دا که تاسو خورئ د دې که تاسو تیل استعمالوئ نو هغې سره یقیني طور چې کوم دی ستاسو وزن بم نه زیاتیږي، ستاسو شوګر بلډ پریشر کنټرول وي، ستاسو کولیسټرول کنټرول وي. خو د ټولو نه اهمې فایدې چې دې کومې دي نو هغه د سکن دپاره دي، د ویښتو دپاره دي، د پټو دپاره دي، تازه وینه جوړیږي، زموږ چې کوم د وینې رګونه دي هغه ورسره ښي او ویټامین سی ذکر او د ویټامین ای ذکر چې چرته هم راشي نو ستاسو امیونټي یعنې ستاسو مدافعتي نظام دا ورسره ضرور ریلیټ کوي. ځکه چې زموږ مدافعتي نظام چې کوم دی هغې دپاره وایټامین سی ډېر زیات ضروري دی. نو زموږ انټي باډیز چې کوم جوړیږي زموږ په بدن کې چې کوم حفاظتي نظام دی د بیماریانو نه بچ کېدو دپاره او ورسره ډېر زیات ښه وي. نو که تاسو د آمله تیل استعمالوئ، که تاسو د آمله شیمپو یا لوشن یا مختلف داسې هر قسمه سیز چې کوم وي چې یقینا او قدرتي آمله په هغې کې وي نو دا به ستاسو دپاره ډېر ښه وي. بل په یخنیانو کې د آمله چې کوم دا لوشنز دي د سکن او دا سکن دپاره ډېر ښه دي. که د چا چمړه چوي، سکن یې چوي، سکن یې خشک وي، د هغې دپاره د آمله والا چې کوم لوشنز دي دا ډېر زیات ښه دي. لکه څنګه چې ایلوویرا زموږ سکن ته قدرتي یو نمی ورکوي داسې د آمله هم زموږ سکن ته یو نمی ورکوي. نو دا قدرتي سیزونه دي چې ډېر واړه واړه سیزونه دي، تاسو یې اورئ، تاسو یې ګورئ، وینئ، خو د دې په فایدو باندې تاسو چېرته غور نه دی کړی یا تاسو ته د هغې معلومات نشته نو که دا معلومات تاسو سره وي تاسو به یقینا چې د دې سیزونو استعمال کوئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.